بسم الله الرحمن الرحیم. درنو او قدرمنو دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. ډیرو دوستانو پوښتنې کړي چې د موږ وزن زیات ته څه ډول کولای شو خپل وزن راکم کړو. که ځینې کورنۍ لارې چارې راته وښیاست نو دا به مو له موږ سره د موږ د صحت په پاللو کې غټه مرسته وي. د ځینو مصروفیتونو له وجې ونه توانېدلم چې هغو ته په خپل وخت کې جواب ورکړم. غواړم د دې پیغام له لارې هغو دوستانو ته چې وزن یې زیات وي او غواړي خپل وزن راکم کړي، که هغه نارینه دي او که ښځینه دي، ځینې کورنۍ مشورې ورسره شریکې کړم. صحت او روغتیا ستر نعمت ده چې انسان ته یې هغه وخت د قدر پته لګېږي کله چې یې وبایلي. کله چې په رنځونو باندې اخته سي بیا د صحت په نعمت باندې پوه سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. دو نعمتونه دي چې انسان همیشه ورڅخه غافلي. زیاتره خلک څومره سوچ نه ورته کوي، څومره پام نه ورته کوي، څومره فکر نه ورته کوي چې په هغو کې یو هم صحت ته او بل فراغت ته. کله چې موږ او تاسې فارغ یو، له دې فارغه وخته ډېره لو ګټه اخیستلی شو، خو موږ ورته متوجه نه یو. نه د دنیا کوم کار ځینې اخلو او نه د آخرت کوم کار ځینې اخلو. الله تعالی دې موږ ته معافي وکړي. بل صحت د نعمت ته چې دا هم موږ نه یو ورباندې خبر. بس په مستی کې ځواني په مستی کې تېره سي، نو کله چې بیا رنځونه را باندې غالب سي بیا نو شکایتونه کوو. کله یو ډاکټر ته ځه، کله بل ډاکټر ته ځه. کار دا ده چې موږ همیشه د خپل صحت خیال وساتو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث شریف فرمایي: من اصبح منکم آمنا فی سربه معافا فی جسده عنده قوت یومه فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها. یو څوک چې خپل کور او په ټاټوبي کې په امن کې وي، په صورت باندې روغ وي، د هغې ورځې ډوډۍ ورته ورسیږي، نو داسې دی ګڼي لکه ټوله دنیا چې د ده په ولکه کې وي. په بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ان الناس لم يعطوا في الدنيا خيرا من اليقين والمعافات فسألوها الله عز وجل. ای خلقو ته په دنیا کې تر ایمان او تر روغتیا غوره نعمت نه ده ورکړل شوی. نو تاسې له الله جل جلاله څخه د روغتیا خواست کوئ چې یا الله پاکه ښه صحت ونصیب کړي. د ښه صحت لپاره پکار ده چې موږ خپل وزن د خپل قد و قامت سره مطابق همیشه متوازن وساتو، برابر یې وساتو. متوازن وزن د یوه انسان د 80 کیلو او د 80 کیلو په منځ، له 80 نیولې تر 80 پورې دا متوازن برابر صحتمن وزن وي. او کله چې وزن تر دې زیات سي بیا انسان له مشکلاتو له ستونزو سره مخامخ کوي. زیات وزن د صحت لپاره زیات نقصانونه لري. مختلفې بیماریانې د انسان په بدن کې زیږوي. عصبي ناروغي زیږوي او د تنفس ناروغي زیږوي، د متیازو د مثانې ناروغي زیږوي، د وینې ناروغي زیږوي، د عضلاتو د بندونو ناروغي زیږوي او د اعصابو ناروغي زیږوي، د هاضمې ناروغي ځینې پیښیږي، د پنکریاس د ناکامي، د التهاب، د پنکریاس د سرطان ناروغي ځینې پیښیږي، ویټامین زی په بدن کې کمیږي، په تناسلي اعضاو باندې بدې اغیزې پرې باسي، د زنانو او د مردانو، د ښځو د حیض نظام ګډوډ کوي، نارینه د مثانې د پروستات په کینسر اخته کوي، په عقم باندې یا د نارینه وچوالی چې اولاد یې نه کېږي په دې رنځ باندې اخته کوي، له مردانه کمزوري سره مخامخ کوي. ډیر مرضونه دي چې د زیات چاغښت په نتیجه کې انسان ته د وخت په تېرېدلو باندې وپېښېږي. اوس به دې ته راسو چې موږ څه ډول کولی شو خپل وزن راکړو. پکار ده دغه لارښوونې چې زه تاسو ته ښیم دا ډېرې اسانه دي او تاسو کولی شئ د وخت په تېرېدلو باندې د دې لارښوونو په عملي کولو سره خپل وزن راکم کړئ، مناسب حد ته یې راورسوئ. لومړی خبره دا ده 2-3 ګیلاسه ګرمې اوبه هر سهار په تصفیه باندې څښئ او په لومړي ګیلاس کې 1 یا 2 دانې لیموګان نښتیږي او لږ سرکه وراچوئ، د سیب سرکه. د سیب سرکه چې کله تاسو په اوبو کې وچکئ نو اشتها هم راکموي، چې تاسو له ډېره خوراکه راګرځوي.
په کار دا ده لدې د اوبو له څښلو سره د یوې نقطې ته پام کوئ تر څو پورې مکمل ډېر وږي سوي نه یاستئ خوراک مه کوئ. خوراک هغه وخت کوئ کله چې وږي سي او په دومره اندازه باندې خوراک کوئ چې لوږه مو ورباندې ختمه سي. زیات خوراک مه کوئ. زیات خوراک د ناروغیو بنیاد ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. بني آدم ترخیټ بد لوښی بل نه ده ډک کړی. که بیا ضرورت او خامخا څه خوري نو دومره څه خوري چې یوه حصه خوراک ته ورکړي. خېټه 3 حصې دي. یوه حصه خوراک ته ورکړي، یوه حصه د اوبو څښلو ته ورکړي او یوه حصه د ساه چلېدلو ته ورکړي. موږ او تاسو کله خوراک کوو دومره افراط خوراک کوو چې تر څو نیم راورسېږي او د اوبو په زور باندې خوراک تېروو. کار دا ده چې خوراک باید کم وي. لومړی خبره دا ده چې 3 ګیلاسه ګرمې اوبه هر سهار تاسو څښئ. په اول ګیلاس کې 1 یا 2 دانې لیموګان نښتېږي. لیموګان چربي ویلې کوي، د بدن لپاره ډېرې ګټې لري. ویټامین سي ده، وایرسونه ختموي، په ستوني کې، په خوله کې، په معده کې د صحت لپاره ډېرې زیاتې ګټې لري. یوه ګټه یې دا ده چې چربي ویلې کوي. او د سیب سرکه هم یوه وړه کاچوغه وراچوي او 2 ګیلاسه نورې ساده ګرمې څښئ. دا هر سهار په څه خوا باندې څښئ او بیا تر هغو پورې ناشته مه کوئ، خوراک مه کوئ تر څو پورې چې دا اوبه مثانې ته ورسېږي او د تاسې ټول بدن فلټر کړي. تقریبا د 1 ساعت یا د 15 دقیقو په دوران کې دا اوبه له ټوله بدن وځي او د متیازو کڅوړې ته رسېږي. له هغې وروسته ناشته کوئ. ناشته ښه ناشته کوئ. هر څه پکې خورئ او کوم شی درته متوفر یا وي هغه شیان خورئ، ځکه چې ناشته تر ډېره وخت پورې بیا تاسې له خوراک کولو چې بې پروا ساتي. خوراک ته ضرورت نه پیښیږي. تقریبا تر ماسپښینه تر مازدیګره پورې بیا تاسې په ناشته باندې ګزاره کولی شئ. د مازدیګر په وخت کې هم خوراک وکئ، نرم خوراک وکئ، یا د مازدیګر یا د ماسپښین چې هر ټیم مناسب و تاسو ته او کله ویږي سواستئ په هغې ټیم باندې خوراک کوئ. خو یوه خبره یاد ساتئ چې د ماښام لمر ولویدو له خوراکه لاس واخلئ. اوبه څښئ، چای څښئ، خو لیکن خوراک ونه کوئ. د ماښام په لمر لویدو باندې له خوراکه لاس واخلئ. کله چې د ماښام اذان وشو له خوراکه روزه ونیسئ تر سبا سهاره پورې چې بیا دا پروګرام په همدغه شکل بیا عملي کوئ. څلورمه خبره چې پیاده تګ کوئ. د ورځې په مهال باندې کوشش وکړئ ډېر وګرځېږي. که یو څوک د دفتر کار کوي یا ګرځېدا یې ډېره نه وي هغه باید 1/2 ساعت سهار او 1/2 ساعت ماښام وګرځي. په 1/2 ساعت کې تقریبا 2.5 کیلومتره لار وهلی شي. نو سهار هم 1/2 ساعت پیاده ګرځئ او ماښام هم 1/2 ساعت پیاده ګرځئ. پنځمه خبره دا ده کله چې تاسو خواړه خورئ ښه یې زوئ. څومره چې خوراک ښه وزوئ مړېږئ هم بیا ژر. په لږ خوراک باندې به مړېږي. او که په بیړه بیړه باندې خورئ او خوراک نه زوئ، خوراک ډېر خوړل کېږي او د اوبو په زور به یې تېروئ، بیا به دا د تاسې وزن اضافه کوي. شپږمه خبره دا ده چې د ورځې په مهال کې تر خوراک 1 ساعت وروسته او تر خوراک مخکې شین چای ډېر څښئ. تریخ شین چای دا زیات څښئ. شین چای بدن ته ډېرې زیاتې ګټې لري. تقریبا 15 ګټې لري د صحت لپاره. یوه لویه ګټه یې دا ده چې د انسان بدن له سرطاني ناروغیو ساتي. په معده کې به هم کینسر انشاءالله تعالی نه پیدا کېږي، په ستوني کې به هم نه پیدا کېږي، په بدن په نورو ځایو کې به سرطاني دانې نه پیدا کېږي، پوستکی به هم تازه وي. شین چای د صحت لپاره ډېر ګټور ده. مستې خوړلی شئ، شلومبۍ خوړلی شئ، دا د تاسې وزن نه اضافه کوي، خو په دې شرط چربي ترې لرې شوي هغه د سر باندې ملایي یا پیره وي هغه ترې لرې شوی وي. کله چې تاسې په تلیفون باندې خبرې کوئ له یو چا سره کوشش وکړئ چې تلیفون په د خبرو په دوران کې تاسې ګرځئ. له دې وخت هم ګټه واخلئ. دا وخت په ورزش باندې تېر کړئ. ګرځئ، پیاده تګ کوئ، چې له یو چا سره خبرې کوئ، جای په جای باندې مه کښېنئ. او خوب کوئ، 2 ساعته کم از کم خوب کوئ، ځکه چې د شپې لخوا بې خوبي د انسان وزن زیاتوي. نو کله سم د خوب وخت راغی په خپل وخت باندې خوب کوي. له 2 ساعتو تر 8 ساعتو پورې خوب د صحت لپاره ضروری ده. او چې کله هم تاسې یا ورزش کوئ او یا ګرځئ کوشش وکړئ ځینې ملګري نیکان دوستان ولرئ له هغو سره ورزش کول یا تګ کول انسان نه ستومانه کوي او په ښه زړه باندې یې کولی شي. الله تعالی هم کامل صحت نصیب کړه. دا ځینې مشورې وي چې ما تاسو ته درکړي. کوشش وکړئ دا نقطې په پام کې ونیسئ
او همیشه دا نقطې عملی کوي تر څو پورې وزن مناسب اندازې ته راټیټ شي. که دا پروګرام تاسې 3-4 میاشتې متصل پرله پسې عملی کوي ان شاء الله تعالی له 100 کیلو چې وزن 80 کیلو ته راټیټ کیږي. دا زموږ تجربه ده. ځینو دوستانو ته موږ دا طریقې ښودلې دي، هغو عملي کړي دي، وزن یې راکم شوی ده. همیشه د خپل صحت زیات خیال ساتي. موږ ته دعاګانې کوي الله تعالی له رنځونو، له تکلیفونو، له بیماریو وساته. زه د تاسې خواخوږی مولوي قدوسي له کراچۍ خبرې کوم. الله تعالی حافظ ناصر سه. والسلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته.